مسافره اوس د مسافري لنډه شوه قدرمن کتونکو یو ځلې بیا موږ تاسو ته په خیر راغلی وو جي مرحبا خیبر میډل ایسټ دې نه اول دبۍ سنټر و نو واپس اسلام آباد سنټر ته رالو ډیره زیاته مننه فرا خان زمرد بنیری صاحب او جواد حامد راجا صاحب اول ته چې ښاغلي څونه میلمانه ناست وو د هغو ډیره زیاته مننه د پاکستان د امبیسۍ د پاکستان د قونسلیټ نه چې کوم قدرمند میلمانه راغلي وو د هغو هم ډیره زیاته مننه قدرمند کتونکو هغه لحظه هغه لمحه هغه وخت هغه ټایم راغی چې ای وی ټي چینلز یو ځلې بیا ستاسو د زړونو آواز جوړ شو او دا وخت دا ضرورت دا تقاضا وه قدرمند کتونکو چې مسافرو دپاره ځان له یو ځانګړی چینل وي چې هغې کې هغې خپل د زړه آواز تاسو ته وړاندې کړي څه ستونزې دي څه هلې ځلې دي څه پرابلمز دي یا په ګراس روټ باندې د اویرنس چې کوم فقدان دی هغه به څنګه پوره کیږي یو مسافر لاړ شي هغه د کمې کمې خبرو خیال ساتي قانون څه دی لاس څه وایي او دیو سره سره قدرمن کتونکو یو مسافر چې بار ملک ته لاړ شي د هغې په هغه ملک کې څه حیثیت وي په کم طریقې سره هغه هلته کار کولی شي دا ټولې خبرې دي هغې سره سره چې هغه خپل وطن نه ځمکې نه خاورې نه د ګودر غاړې نه او بیا د کور نه د کوڅې نه د مشرانو نه کشرانو نه بچو نه ماشومانو نه چې لرې شي نو هغه ته دا خاوره دا ځمکه دا هغه د کور دورشل دا ځایونه یادېږي نو د خیبر میډل ایسټ د هغې د مسافرۍ د هغې په ژوند کې د مسافر په ژوند کې د هغې کور دورشل جوړ شو هغې ته هغه خپل ځان هلته ورسول او انشاءالله تعالی دا ځانګړی چینل چې کوم دی د مسافرو دپاره په دنیا کې په نړۍ کې کم کم ځایونو کې د مسافر دي د هغو دپاره دا چینل دی د هغو د زړه آواز دی د مکمل توګه باندې د مسافرونه د خپل د زړه آواز په دې چینل په ریفرنس باندې خپل خپلوانو ته رسولی شي جي او بیا دوی سره سره د مسافر په ژوند کې اکثر د دوجان په شانتي دوجان صاحب په شانتي خلک پریشان شي او ډیر زیات د هغې ته خپل هغه چارسده هغه ځمکه هغه خاوره یادېږي نو بیا هغه کوشش کوي چې د هغې د انټرټینمنټ دپاره څه داسې لاره جوړه شي نو په دې خیبر میډل ایسټ کې به تاسو انشاءالله تعالی هغه ټوکې ټکالې هغه ډرامې هغه سیټ کامز هغه اخلی پخلی هغه شوګانې هغه میوزیک هر څه به تاسو ګورئ چې یو کمپلیټ چینل کې وي نو تاریخ یو ځلې بیا رقم شو تاریخ یو ځلې بیا جوړ شو چې د ای وی ټي چینلز نیټورک کې یو بل چینل اضافه شوه چې خیبر میډل ایسټ دی باقاعده طور باندې دې ناول چې د دبۍ سنټر نه د دې د خپرونو باقاعده آغاز شو اول ته ماشاءالله چې څونه میلمانه ناست وو د هغو یو ځلې بیا مننه کوو دلته د اسلام آباد سنټر کې هم ما سره ډېر ښاغلي میلمانه ناست دي د خیبر نیوز په لاره تاسو د هغوی چې کم خبرې دي هغه تاسو اورئ او په خیبر ټي وي باندې هم تاسو د هغې پروګرامز او خبرې تاسو اورئ او هغې نه استفاده حاصل کوئ جي فایده تاسو ته میلاویږي نو ما سره دلته په دې محفل کې په دې پروګرام کې مرحبا خیبر میډل ایسټ د اسلام آباد سنټر کې حسن خان صاحب موجود دی حسن خان صاحب موږ تاسو ته هرکلی وو ډېره مننه زویم چې یو بیګ پلیټ اوپننګ دپاره د خیبر میډل ایسټ دپاره او ستا د ډېر ښایسته اوپننګ دپاره ډېره زیاته مننه حسن خان صاحب د تاسو نه مې زده کړي دي سټارټ کې چې کله تاسو هم راغلي وې نو تاسو ماشاءالله د هر څه تاسو نه زده کړي دي نه 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 یو ځای لګي په شریکه مو زده کړه کړې ده یو بل نه مو کړې ده داسې یو بل نه مو کړې ده حسن خان صاحب سره جي د خیبر شیشه باندې چې تاسو ګورئ عاطف بھائی عاطف خان صاحب موږ سره دی او عاطف بھائی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو ته ډېر مبارک شه چې زموږ یو نوی چینل کولاو شو انشاءالله دې چینل د برکته موږ خپل هغه مسافران چې خپل آواز را رسول غواړي د دې چینل د برکته به هغوی را رسوي ډېره زیاته مننه عاطف موږ سره ماشاءالله دلته سینیر پروډوسر هم دی او کریټیو کار هغه ماشاءالله کوي او د خیبر میډل ایسټ دپاره هم د دوی مرسته موږ ته پکار وي انشاءالله تعالی نو دې خوا جي ما سره
اسې خو نوم چې کوم دی میم سره شروع کیږي خو زه همیشه دیو ته د مینې او محبت سره او سره لکه الف سره شروع کوم مبارک صاحب موږ سره ناست دی او د خیبر نیوز باندې تاسو ګورئ د دیو چې کوم تھیوریکل خبرې دي هغه ډېر زیات سټرانګ دي پریکټیکلی به هم شي انشاءالله مبارک صاحب ډېر مبارک شي تاسو مبارک شي عارف صاحب او ټولو ملګرو هغوی ته دې مبارک شي ټیکنیکل سټاف دی مشر کامران صاحب ته ډېره مبارکي جواد صاحب ته ډېره مبارکي او دا زما په صحافتي کیریر کې ما داسې کنسپټ نه و کتلی چې سپیسیفیکلی د مسافرو لپاره یو داسې کاوش چې څنګه چې تاسو اوپننګ کې وي یو نوسټلجي هغې ته وایي چې کله بهر سړی لاړ شي ته خو ډېر ځای بهر ته په سرکاري خرچو نو هلته لکه مطلب یو هفته دوه تېرې شي نو بیا خلکو ته خپل کور کلی درشل او خپل هغه لارې کوڅې یادېږي نو لکه دا یو ډېر ښه کنسپټ دی اینډ کریډټ ډیفینټلی ګوز ټو کامران صاحب او جواد صاحب او د هغې نه علاوه بره فلور چې کله ناست دي تاسو هغه غونډه هغه میټینګ یې هغې کې حامد صاحب یې تاسو پکې خپله باندې نن سبا ته هم ډایرکټر شوی مبارک دی شه حالانکې ډیزرو کوي خو نه خو ډایرکټر شوی ډېره غټه خبره ده او عاصم صاحب او نفیس صاحب نو لکه مطلب دغه یو ټیم دی مونږ پکې انپوټي د نیوز نه پکې چې کم دی نه کله مونږ راشو زه خپله باندې حسن صاحب راشي اوس په تاسو تعارف کوئ حنیف صاحب نعیم الله صاحب نو دا چې کومه دی نو مونږ هم پکې سجیشن واخلي نو لکه دا یو ډېر ښه سوچ دی زه ډیفینټلی زه اډمایر کوم زه کنګریچولیشن وایم او چې کومه کتونکي دي هغوی ته هم ډېره د هغوی دپاره ډېره د مبارکۍ خبره ده ډېره زیاته مننه جي قدرمن کتونکو دا خپرونې تاسو د سحر نه ګورئ د سحر نه د ای وي ټي خیبر باندې چې کله خیبر سحر آغاز وشو نو د خیبر میډل ایسټ د خپرونې چې کوم دي د هغو آغاز باقاعده ډېر د ګرنجینګ سره ډېر امبیانس سره شوی او ماشاءالله او دا به تر اخره پورې لکه د شپې 12 بجو پورې به وي ما سره یو بل زموږ ډېر خوږ ملګری چې د هغو خبرې اترې د هغو د خبرو سټایل ډېر زیات خلک خوښوي ډېر انتهایی دھیمه لهجې کې هغه خبرې کوي ډېر ښه انداز سره که خبرونه وي که هغې کې خدای مکه ډېره غټه حادثه هم وشي نو د دوی انداز بیان همیشه پولایټ وي حنیف الرحمان صاحب موږ سره ناست دي السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه قاضي صاحب د ښه تعارف کولو لپاره او ستاسو او بشمول د ټول مینجمنټ ډېره زیات مبارک شه او خاص توګه هغه پښتانه کوم چې مسافر دي د هغو دپاره یقینا ډېر د خوشحالۍ خبر ده او زمونږ ای وي ټي چینلز دغه دعوه چې مونږ د پښتنو اواز یو مونږ بار دغه دعوه چې کومه ده هغه حقیقت کې هغه راولو او دا خیبر میډل ایسټ چینل چې کوم دی دا یقینا د مسافرو شمله ده مونږ یو وارې بیا خپل هغه دعوه چې کومه ده هغه حقیقت کې تاسو ته ښکاره کړه چې مونږ یو داسې چینل اوس کلاو کړو چې هغه به خالصتا د مسافرو دپاره وي په دې کې به ډېر اهم خبره هغه دا چې زموږ مسافر چې کوم پښتانه دي هغه اکثره زیات پړه لیکه نه دي شته پکې ډېر خو لکه داسې هم شته چې هغه پړه لیکه نه دي نو هغوی ته د هغه قوانین د مسافرو په حواله باندې کوم قوانین دي څه پکار دي څه کول غواړي هغه نه خبر د دې چینل د لارې به انشاءالله هغوی د تمام پروسس نه هم خبرېږي او کوم چې اپډیټس راځي د هغوی د اقامو په حواله باندې د مسافرو د نور قوانینو په حواله باندې کوم به هغوی وختاً فوختاً اپډیټ کوو انشاءالله اپډیټ کوو د حنیف الرحمان صاحب خبره به زه سیکنډ ځکه کوم جي چې ډېر مسافرونه داسې دي چې د پاکستان امبیسۍ د کردار په حوالې سره چې هغو ته ډېره زیاته پوهه نشته نو انشاءالله تعالی د دې چینل په لاره د دې په ریفرنس باندې هغه خلک هغه زموږ چې کوم مشران دي چې هغوی په دې اهم چوکو باندې ناست دي هغو به هم انشاءالله تعالی هغو به هم راځي لایف پروګرامونه به کوي او تاسو ته به هغه لارې به ښیي چې کم لارو باندې تاسو راتلی شئ نو یو بل میلمه زما ډېر خوږ دوست هم دی او دیو سره زما د چې کوم د سلسله ده د کال 2004 نه شروع دی ډېر پروګرامونه موږ په یو ځای کړي دي او اوس هم کوو لګیا یو داوجان صاحب موږ سره دی زړه د خلاصه داوجان صاحب تاسو ته هرکلی ویم او تاسو ته ډېره مبارکه شي دا ستاسو هم یو ډریم و خوب و چې یاره داسې یو چینل پکار دی جی ډېره مهرباني او د ناستو ملګرو هم تاسو ټول ته مبارک شي او زما په خیال چې څنګه مبارک صاحب خبر وکړه چې دا په دغه په صحافتي کیریر کې یو نوی کنسپټ و تاسو ګورئ دلته د سپورټس چینلې وي دلته داسې نورې ډېرې چینلې وي چې هغه په یو خاص سپیسیفیک سی باندې کار کوي که هغه کوکري ده که هغه ډرامه ده که هغه دغه من خو د مسافرو دپاره دا کنسپټ چې و د کامران صاحب او د دې ټولو ملګرو یقینا دا یو ډېر لوی اچیومنټ دی
او د مسافرو په مختلفو فورم باندې د دې خبرې اظهار کول چې موږ ته کم نمایندګي په خیبر ټي وي کې یا په خیبر نیوز کې موږ ته کومه ملاویږي نو کافي نه ده ځکه چې ستونزې زیاتې دي یا هلته د هغې خلکو د وطن مینه چې په کوم څیزونو ماتېده هغې اظهار دپاره یو پلیټفارم غوښته نو دا زما په خیال چې د انټایر ټیم کم چې په دوبۍ کې ناست دی د هغې ډېر لوی زما په خیال چې د ستاینې وړ دي او زه دا غواړم چې سجیشن هم پکې خلک مخکې راشي په دوبۍ کې او هغه رونه خویندې کوم چې د افغانستان سره تعلق ساتي پښتانه دي یا د پاکستان سره هغوی دي ډیفینیټلی دوبۍ سنټر کې چې دوبۍ کې کوم اوسېږي یا په قطر کې دي یا په میډل ایسټ کې دي چې دا چینل د هغوی دپاره دی نه چې هغوی دې سره مرسته وکړي دا کامیاب کړي او مشرانو ته کامران صاحب جواد صاحب لکه څنګه چې تاسو ووایي یا دلته حمید شمشاد صاحب دي یا هلته چې کوم ټیم ناست دی زمرد صاحب او د فرش او زمان چغرزی او دې نه علاوه نور ملګري دي نو هغې ټولو ته دې مبارک شي او خدای دې وکړي چې دا چینل دومره مزل وکړي او دا څنګه چې موږ په ډرامه کې یا په موسیقۍ کې یا په خبرونو کې زموږ ټولې چینلې مخکې تللي دي او په نړۍ کې ځان ته یو ځانګړی ځای هغې پیدا کړی دی الله دې وکړي چې خیبر میډل ایسټ ته هم دغه ځای میلو شي قیس صاحب ستا د قیس ګلونه ډېر دي د اوجان صاحب او جولۍ مې تنګه زه به کم ټولوم نو بس ټولو دې مبارک شي او تاسو سر نه خبره داسې ټولو دې وطن بیا مبارک شي بار بار دې مبارک شي او زه تاله خبره در کوم خو ته په خپل کیو نه پوهېږې نو زه څه ویم تا ته هلته حسن صاحب ناست هغه وایي چې ما ډېره وویل ما ته راشي نن به دا ډسکشن به داسې نه چې کله د کرنټ افیر پروګرام وي که نه دې کې به کلاو ډسکشن نه نه لومبي خو لږ ما مبارک صاحب ته دا خبره مخکې وکړه هلکه مبارک مو وایي د هغې وجې خو مبارک صاحب او بل دا دی چې ګور اوس خو دې د یوې ادارې مشر دی نو اوس دا دی چې لږه ګزاره ورسره کوه دا و ته کټ کا خیر دی دا د عارف مینه ده او زما نیا دې خدای وبخي هغې به ما ته مبارک کړي که نه نو هغه چې کومه دی نو ما ته خپله نیا رایاد شي یا شکر زه په چرته خو د ښه پازیټیو پوینټس کې تا ته یادېږي دا به شته حسن صاحب نیا چې که نه د مبارک نیا به دا دبدبدو بنګیلی لی او بیا به د سیند په غاړه نه کرم ګلونه چې باد پرې راشي رانه یو سي سیلابونه تا ته پته شته تاله د ډېر غټ مقام درکړه نیا زمونږ په ژوند کې ډېر غټ ځای لري الله دې وبخي الله دې وبخي خو نیا له دې به تلو نه ډېر وخت نه تلو یاره مونږ حسن صاحب ته ځو حسن صاحب زه به جي یو پوښتنه تاسو نه کوم د قاید صاحب خبرې خو ډېرې دغه دي بل ملګری زه به سوال کوم یو حسن صاحب تاسو دا ډیولپمنټ څنګه ګورئ او آیا د دې مسافرو په حواله چې لکه داسې یو مکمل چینل هغې ته میلو شو تاسو څه ګڼئ هاو ډو یو سي چیرې موږ به دا څومره زر به انشاءالله دا پینټریټ کړي دغه دی کې د مسافرو په هر لحاظ سره به که هغه میوزیک دی که ډرامه ده که ستونزې دي دا به څونه ورکم کړي داود خان عارف لکه د مخکې نه کله چې خیبر ټلویزیون راغی نیټورک خیبر بیا خیبر نیوز راغی ورسره چې کوم دی زموږ بیا نورم ویب په دغه هم راغلل ټلویزیون لانچ کړله ما په خیال زیات فوکس مونږ چې کوم دی په مسافرو باندې کړی دی لکه تاسو وګورئ چې ما ته نه ښکاري چې بل به داسې ټلویزیون چینل وي چې د هغوی به په دوبۍ کې داسې مکمل نیټورک وي چې د هغې نه دا میډل ایسټ خو اوس راغی خیبر میډل ایسټ خیبر د مسافرو دا خو اوس راغی خو دا واحد چینل و چې هلته کې خلکو ته ایکسس یې ورته اسان کړو یوه بله دا ده چې کومه پښتون ډایسپورا ده یا افغانز دي زه دا ګڼم چې دا به پښتو وي خو په دې کې زما چې څونه خیال دی او پته ده راته نو هغه دا دی چې په دې کې به مونږ د افغانستان نورې ژبې چې کوم دي هغې له به هم پکې سپیس ورکړي کې وي شي لکه که هغه دری شوله که هغه دا الریډي چې دې کې پروګرامونه دې کې به وي بالکل شته دي نو لکه د دې هغه سکوپ چې کوم دی هغه دا سپیسیفک دا نه دی چې یاره لکه دا هغه بارډر ټرانسینډنګ چې ورته وایي چې دا بارډر بخښنې سره دا دغه کې دا کوېسچن پکې شامل کړي چې د افغانستان په دې سیمه باندې به د دې څه اثرات پرېوځي ګوره افغانستان دا پولیټیکلی مو ګورئ او دا پولیټیکلی خو ګوره افغانستان ډېر بدقسمته ملک دی د 1340 کالو نه هلته کې چې کوم دی جنګ دی جګړه ده مرګ دی جوبله ده او مطلب کنفلیکټ روان دی ما په خیال د هغوی دپاره بیا خاصه توګه د افغانستان خلک ډېر بار تللی ځکه چې خلک په چار د ملک نه ځي یا ډېر ناچاره یا د یار د ټسه ځي نه نو لکه دا ټول د ناچارۍ نه هغې د یار د دغه نه دي تللي یا د مینې او د دغه نه دي تللي چې یاره لکه سوري خو افغانان چې کوم دي هغه زیاتره د ناچارۍ نه تللي دي اوس هلته کې ته هغوی ته د هغوی په ژبه کې که هغه پښتو ده که هغه دري ده د هغوی په ژبه کې د هغوی میوزیک
لکه میوزیک خو بارډرز نه لري خو بارډرز نه خو بیا ژبه چې کومه ده لکه فوک شو یا نو زه دا وایم چې د دې دا د هغوی دپاره ډېره بله ده چې دا به دا یو زموږ یو پروګرام کې ده داود که تا ته یاد تړون په نوم سره د تړون بیسیک ایډیا هم دغه وه د ورورولي چې د بیسیک بالکل د هغې بیسیک ایډیا هم دا وه چې یاره لکه دا بارډر کراس بارډر چې کوم دی تړون د زړونو تړون د زړونو نو زه دا ګڼم چې دا خو اوس هغه اصلي تړون چې کوم دی یو خو دا دی چې هغه شی هم نشته دی په دوبۍ کې چې کوم دی پاکستان پښتون هم ناست دی د افغانستان پښتون هم ناست دی افغان کاغه تاجک دی ازبک دی هزاره دی ایمن دی بلوچ دی عرب دی هغه ملتي کې ناست دي مطلب هلته کې دا دی چې هغوی ته یو قسم له ته یو پلیټفارم دغه کړو زه دا ګڼم چې دا د هغوی دپاره زموږ نه زیات زه وایم چې په دې باندې به افغانان خوشحال وي ځکه چې زموږ خو پکې یوه ژبه ده زموږ پکې یوه ژبه ده پښتو ایز پاکستاني خبره چې کوم د هغوی پکې دوه ژبې دي لکه پښتو هم ده دواړه د هغوی حسن خان صاحب دې کې تاسو چې کله د دوبۍ والا ټرانسمیشن وکړه داوجان صاحب مبارک صاحب او حنیف صاحب حسن خان صاحب عاطف بھائی جواد صاحب ما وکړه چې هغې کې هغې ډېر زیات اموشنل جذبات او بیا هغه د 15 کالو هغه سفر هغه نو د هغې په سترګو کې اوښکې راغلې جواد صاحب ما نوټ کړی دی چې خوشحالي کې هم وړه وړه خبره دونه ډېر خوشحالي او بیا لکه د خوشحالۍ هغه اظهار نن ما واقع وکړه ما حیران زه دا وایم چې د جواد صاحب یعنی ډېر زیات سټرونګ مونږ کتلی دی لکه هغه ډېر زیات کامران صاحب خو خیر ډېر زیات سټرونګ دي هغې زړه نه لکه ډېر نرم دي خو داسې هغې فیلینګ چې کوم دی نه خو جواد صاحب دا جذبات چې کوم دي د پیل ازل ماته یادېږي چې کله د ای وي ټي خیبر د کال 2004 کې چې کله سټیټ لایف بلډینګ کې په اوم فلور باندې هغه اوپننګ شوی و هغه ټایم کې او نن دې ټایم کې هغه جذبات چې کوم دي بالکل ماته یاد هغه د سټیټ لایف بلډینګ زما په خیال هغه چې کله لانچ شو جواد صاحب هغه دواړه لاسونه چې راووته چې لانچ شو هغه ډېره بالکل ډېر زیات دا لګي یو قسم دا ما ریپیټ دی کنه هغه 11 جولائی हुआ 2004 16 جولائی 2004 لکه 2004 لکه اوس چې هغه ریپیټ کې ریل واپس کې عرب څنګه او حسن څنګه او مبارک څنګه او حنیف څنګه او داود څنګه لکه تو ګورې وی خبره ده یو ډېر اهم خبره به دې کې دا ده چې مینجمنټ زمونږ کم قدم پورته کړی دی کم پروجیکټ باندې هم دوی کار شروع کړی دی نو هغې بیا ډېر په کامیابۍ سره هغه سفر جاري ساتلی دی ځکه چې خو کمیټمنټ دی دی خو د هغه موږ چې وایو که نه فیملي هغه اونرشپ دلته هر یو فرد چې کوم دی هغه اون کوي دغه پروجیکټ اون کوي بیا هغه ماحول هغه د یو بل سره ملګرتیا هغه ټیم ورک خو بیا د مشرانو د مینجمنټ د ټاپ مینجمنټ هغه سرپرستي او د هغوی هغه لارښودنه نو هغې څومره پروجیکټس د ویټي چینل شوي دي هغه ټول کامیابه شوي دي لہذا دې پروجیکټ ته زه ډېر زیات په امید هم یم او ډېر زیات شور یم چې دا به یقینا دا کوم مقصد چې زموږ یو څنګه حسن صاحب او مبارک صاحب او داود صاحب وویل چې تړون هغه چې کوم یو جذبه ده د هغې په تحت به یقینا ډېر لوی مثبت تبدیلي راولي ګوره په افغانستان کې زموږ پښتانه وروڼه چې کوم دي یا په پاکستان کې پښتانه وروڼه چې کوم دي دا کوم چې افغانستان پاکستان کې اوسېږي زموږ فیلینګ جذبات لږ بیل دي خو چې په ګلف کې کم پاتې کېږي پاکستانیان او افغانیان وروڼه د هغوی جذبات بالکل مختلف دي هغې کې د افغاني او پښتون او پاکستاني دا کانسپټ هلته نشته دا نشت برابر دی دا دلته کې دا ګند لږ شته کوم چې نه دی پکار موږ په هغې کې ډېر کار وکړو لږ ډېر زیات هغه شی مو ډیفیوز کړی دی خو دا چې اوس هلته کوم خلک دي هغه چې په دې باندې کله یو شان پروګرامونه ګوري په یو محفل کې یو ځای ناستي موسیقي د پاکستان افغانستان یو ځای وي دري ژبه وي پښتو ژبه وي افغانستان چې کومه ژبه د هغه پکې وي مختلف زموږ چې کوم لهجې دي قنداري لهجه یوسفزي لهجه دا ټول چې پکې بار بار استعمالیږي دا نور یو بل ته رانږدې کېږي نور چې دی دونه لوی پیمانه باندې یعنی فرمان صاحب بل چا دونه دغه نه دی کړی انویسټمنټ یا سوچ نه دی کړی هغې وجه دا ده چې خلک ګوري کاروبار ته خلک وایي چې یاره په دې کې ماته پیسې څومره میلاویږي زموږ زه په دې خبره فخر کوم چې یو داسې ټیم برخه یم یو داسې مینجمنټ زموږ دی یو داسې مشران زموږ دي یقینا دا نه شم چې کاروبار بالکل بنوي بالکل هی به خو د کاروبار نه زیات هغه یو خاص نظریه یو سوچ هغې ته وده ورکول هغه مخ په وړاندې بول یو جذبه او یو سوچ یو نظریه چې د هغه خورول د هغې په وجه باندې دغه پروژه کامیابه ومي او ځکه نور چا دا کار ونه کړو موږ دا کار وکړو ځکه زموږ مقصد بیل دی دې حوالې سره زه کریډټ ځکه ورکوم چې دا هر کال په دې ای وي ټي خیبر باندې
یو تیم انټروډیوس شوی و لکه داسې ما سهار مارنینګ کې هم دا ذکر کړی و چې ژوند ښکلی دی بیا زه په بره زما خیبره بیا هغې سره سره دا چې کم وقتي حالات او سیستم سره دغه نو ستاسو ډېر لوی شمله د مسافرو نو ما خو تعریف کولو خو دا خپلې زه کوم یې کوم اجازت تاسو په یو خبره حسن صاحب ډېر خوشحاله مبارک صاحب او حنیف صاحب په یو خبره ډېر خوشحاله یم دا به واحد چینل دی د خیبر ټي وي چې هرې به فکینی نه نه په ډایرکټر دی نن دی په لانچ کې ناست دی او هغه لانچ هغه شی ډراما دا خبرې راوځي که نه مسلمانانو پرې چې پته ولګي هغه ینګ الک را سره ناست دی پرې چې ځوان څه وایي زه ځوانه د خپل اظهار وکړه او زه وختي داسې ګورم چې تاسو سویل غواړئ خو زه وایم چېرې عاطف زه دغه داود صاحب والا خبره سیکنډ کوم هغه خو څه تپوس نه دی کړی خو زه کوم نو د پروګرامونو په حوالې سره داود ځان خلاص کړه د مایک نه چېرې به د مایک شفت نه پرېږدي چې زه خبرې وکړم ټول عمر دا جنګ شوی دی هلته شهباز وایي اشاره کوي بریک دی زما قصور نشته داود جان بوش کې هغه ټیم کې راغی چې کم ټیم کې بریک یاد خو داود کړم نه یو بریک والو داود جان صاحب تاسو والے نو تاسو به ځکه چې شی ته د مخامخ دی زما شی د ستنې شاته دی نه مخامخ دی جی قدرمن کتونکو دا پروګرام زمونږ مشران ناست دي د خیبر ټلویزیون د ملګري او دوی اپریشیټ کوي هغه ایفرټس کم چې زمونږ د ټیم او کم چې د دوبۍ ټیم لګیا دی او د مسافرو دپاره یو ځانګړی چینل لانچ شوی دی یو دمه کوو او د دمې نه پس بیا ملاقات کوو جی قدرمن کتونکو یو ځلې بیا موږ تاسو ته په خیر راغلی وو جي هرکلی وایو مرحبا خیبر میډل ایسټ د خپرونې اسلام آباد سنټر نه تاسو نیغ په نیغه ګورئ جي دې نه اول د خپرونې د دوبۍ سنټر نه لایو وي جي خو د اسلام آباد سنټر نه بعد یو ځلې بیا به موږ دوبۍ سنټر ته ځو او قدرمن کتونکو دوبۍ سنټر نه بعد بیا به موږ پېښور سنټر ته ځو او پېښور سنټر نه بعد بیا واپس دوبۍ سنټر ته راځو نو دا هلې ځلې دا چې څونه موږ سره د ملګري دوستان پرسنالټي سټارز د به اسلام آباد سنټر کې به هم ناست وي دوبۍ سنټر کې هم به ناست وي خو پېښور سنټر کې د پېښور ټیم چې کوم دی پېښور سنټر هغه خپل ډېر مزیدار او بهترین یو پروګرام تاسو دپاره نیغ په نیغه ترتیب کړی دی هغه به انشاءالله تعالی ګورو جي او دیو سره سره د سهار نه تاسو ګورئ د خیبر سهار میډل ایسټ ټایم د انټرټینمنټ خپرونې وې هله ګوله وه میوزیک و اوس چې کوم د ډسکشن روان دی دا ډېر زیات سیریس خو نه دی خو قدرمن کتونکو دیو کې د اویرنس پوهه چې کومه ده هغه ډېره زیاته ضروري ځکه ده چې دا چینل د دیو مقصد ضرورت سو او وجوهات سو دی چینل کې به کم کم پروګرامونه به وي دې باندې به مونږ انشاءالله تعالی ډسکشن کوو ما سره په پینل کې حسن خان صاحب عاطف بھائی مبارک صاحب حنیف الرحمان صاحب او داوجان صاحب ناست دي نو دا داوجان صاحب تاسو ډېر زبردست کار شروع کو چې د اوپن ډسکشن دی اینی پرسن مطلب خبر هم کولی شي کوېسچن نو عاطف نه د بریک نه اول مونږ دا خبره کوله چې عاطف بھائی کم کم داسې پروګرامونه ضرورت به وي د مسافرو دپاره او هلته یو مسافر چې کم وي هغه ته هغه آیډیل انوایرمنټ نه وي هغه آیډیل انوایرمنټ چې کم موږ ته پاکستان کې د خپل فیملی سره بچو سره خو هلته هغې ته ډېر چیلنجز وي ډېر زیات نو هغې دپاره څه داسې پروګرامونه موږ جوړ کړو چې یار هغه لږ صحت دپاره لږ ټایم دپاره د هغې په مخ باندې یو خندا راشي لږ ټایم دپاره هغه ټینشن او هغه غمونه هغه هیر کړي ټول ناول خو چې کوم د میډل ایسټ خیبر سلوګن لوګو دی شمله د پښتنو د مسافرو دا ډیر زیات لکه یو کیچي ورډ دی د مسافرو دپاره ځکه چې مسافرو له موږ یو اعزاز ورکو چې تاسو د شمله یې زموږ دا بیسیکلی دا چینل موږ ستاسو دپاره کولاو کړی دی نو دا خو اول خو په دې اپریسیشن چې ډیر ښه یو سلوګن موږ دې دپاره سلیکټ کانسپټ ډېر ښه سوچ دی ډېر اعلی سوچ دی را به شو پروګرامز طرف ته ټول ناول خو به زما د خپل ویورز نه دا ریکویسټ وي چې دا چینل موږ
ځان له نه دی ساز کړی چې مبارک صاحب او قاضي صاحب دا مونږ تاسو له جوړ کړی د سټول ناول د ستاسو انټرست چې مونږ دې باندې انیشیلی سم کوو تاسو د هغې اپریسیشن راکې هغې باندې مونږ ته تاسو بیک اپ راکې بیا ورسره هلته کې ما خو چونکې مسافري نه تېره کړې موسټلی تاسو ټولو به تېره کړي داود صاحب ډېره مسافري تېره کړې ده نو هغه زما یو ملګری دی هغه وی چې کله زما یو ملګری دی نو هغه یو ایس کې نو هغه وی چې کله زه پېښور ته راورسم چې کمې دوړو نه تاسو تنګ یې وی دا په ما ښه لګي وی چې دا کم بدبویي تاسو باندې بد لګي دا ما ته نوسټالجیا کې ما بوزي چې دا خو زما ښار دی کې پروت نو هغه ته خامخا دا شی ډېر زیات ښه لګي هلته چې کم مسافران دي هغوی له مونږ په هغه ځای کې هغه نوسټالجیا فیل ورکو داسې پروګرامینګ وله ورکو چې هغوی کیني هغوی دا فیل کړي چې یاره دا یو ورځ یا دا یو ګنټه یا دا یو ماښامې مونږ له دومره مزه راکړه چې اوس لکه دا زمونږ څنګه چې خیبر د هغوی فیملی چینل دی دا به هم د هغوی فیملی چینل شي بالکل صحیح او خیبر آلریډي هغه ټول کارونه کړي دي هغه ټول سټیپس یې اوچت کړي چې کوم د مسافرانو په حق کې ښه د هغوی د مزاج دپاره هغوی کې تاسو ټول مطلب زه خو اوسنی یم اوس راغلی یم چینل مې جوین کړی دی اوس تاسو دا وختي چې ما ګپ اورېدو ما ځکه خبره نه کوله چې هغه زه ډېر داسې جونیر او وړوکي ښکارېدم هغوی کې که نه هغه ډېر داسې یو زړې خبرې اوس مبارک صاحب د جواد صاحب هغه خبر وکړه نو هغه لږ ما نه کتلې او نه اورېدلې ده دغه رنګ قاضي صاحب ته 16 اپریل 16 جولای لکه 14-15 سال زوړ ډیټ ورته یاد دی نو تاسو چې کومې قربانیانې ورکړي دي هغې دپاره زه چې دلته ناست یم دا اورېدل ماله ډېره مزه راکوي زه هغه ډېر خوند هغې نه اخلم خو انشاءالله دا عاطف دې سره سره دا خبر هم ډېره زیاته اهمه ده دا مسافرې په حوالې سره زه چې کوم میډل ایسټ کې دي قطر کې دي سعودي عرب کې دي عمان کې دي مسقط کې دي بحرین کې دي یا داسې د مسلم کنټریز کې دي او هغه خپل د کلچر دستور کلتور د دې څیزونو خیال ساتي خو چې کم په امریکا کې دي کینیډا کې دي یورپین کنټریز کې دي نو هلته د هغوی چې کوم ماشومان دي د هغوی یو ریلیشن ډیولپ کول د پاکستان سره د دې خپل خپلوانو سره دلته هغه عادتونه هغه کلچر هغه دستور هغه کلتور هغه رسم هغه رواج هغه هم د دې چینل په ریفرنس باندې خامخا کنورټ کیږي بالکل حسن خان صاحب اصلي لکه تاسو ته ګورم نو بس ځان پولیټیکل سیاسي کو خامخا نو آرډر کړی دی چې ما دپاره جوړه راځي نه نو حسن صاحب ته چې سوال تمام نه راځي نه نو زیاتې خدا دې قاضي صاحب چې صرف تاسو له آرډر شو په پینل نه نو ګوره دا خبره ده د تاسو درې چې کوم دي دا خبره دا په دغه به کو کنه حسن صاحب کنه پینځه به کو یو سکند جی واړم سمندر پار په نوم باندې یو پروګرام وکړو دغه دی کې او هغې ته به چې کوم خلک ناستو بیا د پنجابي ژبو یو دغه یو پروګرام وطن و دور د ریډیو یو پروګرام خلک به ورته ناستو زه دا ګڼم چې انشاءالله دا چینل چې دی دا څنګه چې دوی چې هغې ته به مونږ هغه نسټلجک به کو یا فیل هغې نه علاوه په دې کې نور ډېر څیزونه دي هلته زمونږ اکثر چې بدقسمتي زمونږ دا ده مونږ غریبانان هم یو چې لاړ شو زمونږ هغه جابونه هم لکه وایټ کالر جاب مونږ ته لږ کم میلاویږي سبقونه هم دا هلي بیا چې نو هلته بیا د پاکستان هاوس په نوم باندې یا د افغانستان هاوس په نوم باندې مونږ ځای نشي افورډ کولی په دغې کمیونټیز کې چندې نه وي دغه نه وي دا زه دا وایم چې دا خیبر میډل ایسټ چې دی دا یقینا ډېر زیات مسایل به د خلکو هلته حل کړي ځکه چې یو سړی د نقاب هلته ایمبیسۍ ته ته د هغه د نادره سر ایشو یا د پاسپورټ به ایشو یا به د هغه یو مړ خدای مکه څوک به بیمار شو یا یو پیشنټ به راغی یا به د چا قامه ختمه خدای مکه چې وفات شو نو بیا دا به چې دغه چینل نمبر در سره دی دا مسافر په کال کوي دا به فیسیلیټیټ کیږي آیډیا چې کومه ده کنه د any media network چې کومي یا پروجیکټ چې کومي بنیادی شی دی هغه د پیپلز او دغه ترمنځ چې کوم دی هغه لینک فاصلې ختمول کنیکټ کی دواړه دغه خبره لاندې عوام او بیا خواص خو ته نشو ویلی خو حکومت دا به وایه ریاست هغه یو بل سره چې کوم دی هغه کنیکټ کوي بالکل اوس په دې کې ګوره ډبل دا د دې فایده ده زه به دویم چې یو خو دا دی چې یو خو ته مسافرو ته انټرټینمنټ ورکوې
ظاهره خبره ده هغوی میوزیک هم اوري سانګز ډراما وغیره هغه ته انټرټین کې هغه لږ ساعت چې د داود خبره راشي ماښام راشي د شپې راشي ناست یو بل سره سو دی واچ اټ او بل دی اون اټ مطلب دا دی چې دا زمونږ د مسافرو دپاره دی د یو دا دویمه خبره دا ده چې تاسو دا کوم انفارمیشن وي که نه لکه انفوټینمنټ ټایپ چې چې لکه دا انفارمیشن به هغوی ته ګوره ډېر خلک نه دی خبر ډېر ما لیدلي دي زمونږ پاکستاني وروڼه په خاصه توګه ګوره تاسو ډېره ښه خبره وکړه دا ودوي چې یو هغه پښتانه چې په ویسټ کې دي یا امریکا کې دي یا کینیډا کې دي یو هغه پښتانه چې هغه په میډل ایسټ کې دي یا په د ایسټ زمونږ چې د دې خوا د ملیشیا انډونیشیا وغیره دې کې زیاتره غریبانان دي دوی د دام پته نشته چې اوورسیز پاکستاني څه کوي شي لکه دی ډېر غټ اوورسیز پاکستاني چې کوم دی دا د پاکستان د ټولو نه ریچسټ اداره ده د دې سره چې څونه پیسې دي دوی پلاټونه د دوی هسپتالونه دوی د اوورسیز دپاره چې کوم دی سکالرشپ ورکوي ډېرو کم غریبانانو ته پته نشته چې څوک هاوس دي امریکا کې کینیډا کې هغوی ته پته وي ټیک شو یوه دویمه خبره دا ده چې د هغوی دلته کې وړې وړې مسلې هغه مسلې به د هغه ځای نه چې کوم دی د هغوی په ژبه کې دلته کې هم راځي لکه تاسو چې څنګه وایي چې نن پروګرام و په هغه کې د پاکستان د میشن خلک ناست نو ظاهره خبره د پاکستان میشن والا ته هم پته ولګېده چې یاره دا به زمونږ دپاره د لوکل لینکس او بیا اسلام آباد سره یو برج کنیکټیویټي چې کومه ده هغه یې ساتي یو تاسو نه یو تپوس دی آیا داسې کیدای شي چې لکه مونږ یو داسې پروګرام د دوبۍ سینټر نه په میډل ایسټ خیبر باندې سٹارټ کړو چې هغه یو ګنټه پروګرام وي خو هغې کې مونږ صرف د مسافرانو مسلې هغې چې او هغې کې داسې یو جرنلیست سره تړل شوي مسلې بالکل ایگزیکټلی سفارت سره دا په خیبر نیوز دا کاوش کړی دی دا ګوره اول د مسافرو په نوم لپاره باندې سپیسیفیک نه دی خو میډل دا خو لکه چې ویو بالکل دا عاطف دې کې بخښنې سره دا وایم د ګلف ټایم د زمرد بنیري صاحب چې کوم کوي هغه د جمعې په ورځ وي او هر ځل چې کم دی داسې کله د سفارتخانې نه کله د زموږ قومي ایرلاین نه کله داسې د بل ځای نه هغې کې چې کم یو اهم چوکۍ باندې ذموار کس ناست دی هغې ته بلنه ورکوي هغه به راځي یو خبره کوم دې چې عاطف کومه خبره کې ما په خیال هغه لږ ډفرنټ مقصد دا دی لکه خو هغې یو سلاټ دی واګړی ورته یي که څه ورته وي واګړی او مشر سړی راولي که نه هغه د یو اتھارټي سري دویم چې داسې یو سپیسیفیک فیسبوک پیج جوړ شي یو وټس اپ نمبر وي یو سړي ته مسله د خپل وټس اپ ویډیو جوړه کړي او شیر کړي او هغه ویډیو بیا هغې باندې انالیسز وشي هغه مسله حل کړي دا ډېر شروعات چې دا ډېر ښه سجیشن دی یو مختلف چې دی پروګرام راځي به مختلف چې کوم سوچ دی هغه په دې کې مونږ فټ کېږي دا به ګوره دا چې څنګه یو ګوره آن شي که نه ابتدایي مراحل دي دا اف پی سي چې کوم سټارټ هغې کې به دا ټولې کې خبرې راځي بالکل دا خو بیا اوس دا مسافران پکې لا انوالو هغه حساب سره مکمل نه دي دا هو چې کوم فیډبیک راشي او تیره میاشت په دې مصر یو بندرګاه ده د هغې ما نه نوم هیر شو د هغه چې یو داسې نوم دی زمان آی جسټ فورګاټ هغه ځای کې نه یو وټس اپ ویډیو خیبر نیوز پاکستاني ایگزیکټلی موږ په ګروپ کې صرف ویډیو میلاو شو هغه خپله جوړ کړی و چې زمونږ دا درېیمه میاشت ده زمونږ سره فوډ ختم دی زمونږ سره فیول ختم دی په جاز کې او مونږ سټرینډډ یو زمونږ سره پولیټیکل پرابلم دی د ایجپټ ګورنمنټ سره او دې نه علاوه د انټرپول والا چې کوم دی نه هغوی هم لکه بار بار راځي زمونږ د شپ نه دونه سیریس مسله وه چې زمونږ بالکل اوس د مرګ خطره ده مونږ لکه ځکه چې د دې نه پرېږدي نه مونږ سره خوراک نشته هغه خبر چې کومه دی خیبر نیوز ټیکل کو مونږ په انصار برني سره خبرې وکړې مونږ په ګورنمنټ اف پاکستان ایاز خان ته مې چې ته دغه ته وکړه د فورن افیس سره رابطه وکړه یقین وکړه په سبا باندې د فورن افیس سټیټمنټ په هغې راغې چې وی هیو ټیکل دیټ ایشو او د هغوی چې کومه مسله ده د جاز چې کومه پرابلم دی د هغوی د لیزینګ څه مسله وه هغه لیز ایکسپایر شوی صفاجه هغه فیملی چې دا هغه اوس هم دعاګانې کوي هغه به دعا کوي زموږ د کراچۍ آفیس سره یو ډرایور و دا ډېر ښه دغه وکړ دا زموږ د کراچۍ آفیس یو ډرایور و دا د هغه کزن و هغه ویډیو رالیږلې وه دا اوس هم ما ته کال وکړو بیا هغه دعاګانې کولې چې زما په خیال عارف هغه ویډیو پلی کوي آی تھنک هی از ټرایینګ ټو پلی دیټ ویډیو چې کومه ده دا ما سره شته هسې دا مبارک صاحب دا خبر وکړه نو exactly this was very important this is just a case دا صرف یو انسټنټ دی یو معمولی مثال دی بالکل دا یو اگزامپل دی کنه یو مثال دی دا لکه خیبر نیوز ته میلاو شو مونږ اونیر کو د دې سره پکې هم موږ خبر وکړه انصار برني میلاو دا لک میلاو شو او ډېر په دغه باندې تاسو مقصد چې پوه شم تاسو دی ول ما په خیال چې مبارک او حنیف د دې لپاره رائټ شړې ځکه اسلام مقصد دا او زه په حقیقت پوه شم
چې دا چینل چې دی دا تقریبا د 4 میلیون پیپل پښتنو دپاره دی دې که چې په میډل ایسټ کې ته نور ملکونه چې وګورې په دې کې پښتانه چې کوم میشته دي تقریبا 4 میلیون and more than that تا مقصد دا دی چې ویکلی یو خبرنامه ټایپ شروع شي چې په هغې کې د فجیره څه خبر دی او په هغې کې چې کوم دی د الین څه خبر دی او د دمام نه څه خبر دی د سعودي عربو څه قصه زما په خیال چې په دې به بیا مشران او دا دوی به په میټینګ کوي لکه څنګه چې د انټرټینمنټ خبرې داسې یو پکې د نیوز داسې هم فردر به دا هغه کوي هغه یو شعر دی چې ماشوم مینه چې شباب ته رسي نو ډېرې مودې او ډېر وختونه لګي ऐसे दे मुसाफरे कोई शायर को मतलब दे मुसाफरे जोड़ा बारे बजान जोड़ा बारे बजान लग रही है जोड़ा बजान लग रही है अरे नहीं मुसाफरे साढ़े शायर करने वो है ना शेर मुकम्मल का शेर बस خو ما جو ویل چې دغه چې دی لکه دا د لومبني قدم دی کنه او دا په مخ کې زی لکه څنګه چې دوی د یو سپیسیفیک ویډیو خبر وکړه دا یو د خیبر نیوز یو اچیومنت خو دی دا وایي چې دا سبب په دې کې چې مسافرو ته څونه ستونزې دي په هر ځای کې دا خو ډیډیکیټ یو اداره د دې سره به شیرینګ وي کنه یو بل یو ډېره یو داسې مثال عارف صاحب توجه غواړم جی هغه دا و چې اعتزاز شهید خدای دې وبخي خودکش حملاور یې ودرولې په سکول اټیک شو دا 2013 او 14 خبره ده هغه لکه چې څنګه دا خبر راغې مونږ چې څنګه فلیش کو د خیبر نیوز په شیشه اوس خو ته چې سلیل شاته خپل چینل ملاو شو مسافر وته یقینو کا د هغوی والد محترم چې کومه ده په ریکارډ خبره پرته ده آی اس پی آر کې د کدا سټیټمنټ کله چې هغه آرمی چیف هغه ټایم کې جنرال راهیلو هغه ټایم کې لکه ټول ناس هغه دا خبره کړې و چې ما په خیبر نیوز باندې او هغه بیا هغوی نشر کړی مو آی اس پی آر هغه نه و کټ کړی لکه دا وایي چې ما په خیبر نیوز باندې څنګه دا پټۍ ولیده چې دغه رنګه یو ماشوم دی داسې ډګلی دی او هغه چې کومه دی نو داسې خودکش یې ودرولی دی نوم یې لا موږ ته نه و راغلی خیبر نیوز ته د هغه نوم لا نه و راغلی نو زما په اړه باندې هسې یو سړي که وشوه چې یاره دا زما بچی دی دې خبر ته دا بیا د هغې نه پس لکه ودین اورز وایي چې ما څنګه کور ته ټلیفون وکړو نو وایي چې هغوی ته هم لا پته نه وه خیبر نیوز خبر چلولی دی هغوی کور ته هم پته نه وه بیا لکه زمونږ نماینده دی هلته فضل کریم هغه ته موږ د نیوز روم نه کال وکړو چې یاره دا نوم د دې که هغه لکه چې څنګه راولېږو اعتزاز نوم یې دی اعتزاز حسن مونږ چې خبر څنګه فلیش کړو بیا د سړي هغه انټرویو رودا زه تا ته یم ما چې کله بیا وکتل نو ما ویل چې بس دغه زمان نو بیا د هغې نه پس ما خپله هلې ځلې شروع کړې ټیکټ میکټ یو شی بل شی چې زه لاړ شم دا د کنیکټیویټي هغه مثال دی دا خو صرف خیبر نیوز دی اوس خو تاسو مې کې بریک دی کنه ایز بریک مسافری چې مسافری د اوسپنې نینې چې چل دي بس زه خو مسافری د اوسپنې نینې چې چل دي خو څه جوس موس چې مې راوغړه وګوره اصل چې دا 14 خبره د باندې څنګه وړه یاره لاړو خبره لګل لري رانه ده نو ما کپلا پروت دی نه چې راځي کنه دا جان چې راځي ما وی د دوبۍ سنټر چې کوم د خبرونه دي الته تاسو هغه سیټینګ هغه ماحول هغه انوایرنمنت وکړو ډېر زیات ډېر انرژیټیک فول ټرانسمیشن چې باندې ده که خلاص زه دا ویم اصل لکه دا ما سره دلته ویډیو شته که تاسو لکه داسې بخنې سره لکه دلته دا پلی کیږي لغونتی چې دا دغه وکړې ما هلته نو دا دا وګورئ دا وګورئ ډېر ښه دا مکمل لکه هغه حساب سره تاسو ګورئ دا سجاوټ وګورئ قاضي سره لکه فون هم 2.5 لک روپو والی دی نو اوس ما پسې څوک ولیکئ چې دا ډېر خیال ډېر ښه سیټ جوړ شوی دی یا ډېر ښه سیټینګ جوړ دا شوی چې دی بار دا هغه کوړی دي دا خو د بار انوایرمنټ دی ډېر ښه او دا تاسو ته ګوره دوی دا پخوا به ورته مونږ مرچکي پته نجوس ورته تاسو څه وایې مرچکي دا لګېدلي دي که نه دا مرچکي تاسو وګورئ دا شاټ لږ وښایئ جي دا مرچکي دي دوجان صاحب دا وښایئ جي دا سره مرچکي دا مرچکي دا د به یاد ستا واده کې هم دغه مرچکي وي داود صاحب او ډېر مزېدار زړې خبرې کوي بریک اشاره کوي بخښنه غواړم زه دا وایم تاسو بریک جی قدرمنو کتونکو خبرې ترې روانې دي او د خیبر میډل ایسټ په حواله باندې د ملګرو قیمتي خبرې دي د مې نه پس بیا ملاقات کیږي بیا قدرمن کتونکو تاسو ته جی هر کلی وو جی د مې نه پس د مرحبا میډل ایسټ خیبر میډل ایسټ د اسلام آباد سنټر نه نیغ په نیغه تاسو ګورئ جی د لږ ساعت پس بیا موږ واپس لینک کوو دوبۍ سنټر ته چې هلته قدرمن کتونکو تاسو د زمرد بنیري صاحب او د هغې چې کوم مکمل انټایر ټیم ناست دی هغې کې چې څونه هغې سره همکاران دي هغې سره چې کوم کوم پروګرامونو کې هغه ستوري دي هغې به ناست دي او انشاءالله تعالی هلته به لینک کوو
خو دې وخت کې تاسو ګورئ خیبر میډل ایسټ دا خپرونې اسلام آباد سنټر نه حسن خان صاحب، عاطف بھائی، مبارک صاحب، حنیف الرحمان صاحب او داودجان صاحب موږ سره ناست دي. آخري لحظې دي داودجان صاحب ستا داسې سیریس چې ناست دي نو په ما زلزلې راځي او زه وایم چې الله دې خیر وکړي. ته پتا کاپټر شاه کم راشي نو څه نه کېږي، زلزله خو لا وړوکی شی دی. خو هغه خلک وایي چې جانان مې بل وطن ته لاړو او انګړ کې ناست یم د غم ژړا کوم. مسافر به ډېر خفه وو او ډېر پریشانه به وو د هغه لاس. داود ته خو وایي خو یو مونږ وخت کې یو سندره به وه که نه جانان مې قطر ته روان دی مې هغه راته ترنم کې به وې داود ته افر دی د څلور ځله خو داسې کار وکړه چې ته راشي مبشر مبارک دی بس مبارک دا کوم سندره ماته یاد نه زه درته وایم هغه یو ډېره نو هذه هو رايات دي كيوبي خو دقه درته وایم که نه یاره داود ته واوره هغه وی زړه مې لړزېږي په لړزان دی او جانان مې قطر ته روان دی همدغه خبره دا د هغه نو زه ته یم که درته یاد وي دغه ته کوټر مبارک صاحب یو وایي ابي تو میں جوان بس دغه داسې نه ډېر من دي لیونی دي ناداني دي هغه ولا نه دغه ډېر ښه دغه ویلي دي. نو زه دا وایم چې مسافر نه ډېر خوش قسمته دي، دا ملګري ټول هم ډېر خوشحاله دي او هغې دوی په دې باندې دا باس کوي چې مسافرو دپاره ډېره ښه اپارچونټي ده. هغه ماشومان هغه خویندې وروڼه کوم چې په دې چینل کې څه پروګرام یا خپل کنټریبیوشن کول غواړي نو هغه دې هم زمرود سره د هغه ټیم سره رابطه وکړي او که څه ټیلنټ یې پکې که هغه د ډرامې په لحاظ سره یا د میوزیک په لحاظ سره دی یا ټیکنیکل یو څیز دی او یا د هغه څه ایکسپرټ دی هغه خپل ایکسپرټ دی دپاره د هغه سره رابطه وکړي نو اخري لازم دي او زما ډېر ښه هغې دپاره ښه ویشز دي چې الله یې دا چینل کامیاب کړي او دا د مخکې لاړ شي مشرانو ته یو ځل بیا ټولو ته ناستو ملګرو ته او ټولو کتونکو ته مسافرو ته بیا یو ځل مبارکي وایو. ډېره زیاته مننه داودجان صاحب ستاسو د راتګ سره د محفل کې خبره داسې وکړه لکه کلوزینګ چې کېږي د پروګرام نو بس صحیح ده نو ته به اوس کښېنې نو موږ خو سهار نه ناست یو زموږ خو لکه کلوزینګ چې اصل کې داسې کار دی خبره دا ده همیشه زما ای صاحب خبره مې ټیک کړې ده او صحیح تا خو چې دوبه 30 منټه پس ځو نو چې څلور کسان مو چې یو منټ خبره کوو صحیح خبره فانی چې په یو منټ کې کلام خبره نه ختمي علي صاحب نو دا تمهید دومره وګت شي بعد وخت دومره لوی تمهید ونیسي چې سړی وځي کوم خاطر اختو جی امید سے تخمین سے راځي اصل کې داودجان صاحب د خبرو نه پس د خبرو کولو چې دی هغه زین نه پاتې سپاتې نشي کنه بالکل سپاتې نشي او دا زموږ سره اوس بل اسپیکټ سره ټول د مسافرو د اسپیکټ سره ټول خبرې خو داودجان صاحب وکړې موږ به څه وایو دغه به وایو چې بس د ټول دی بیا مبارک شي او کم کمټمنټ دی زموږ د پښتنو سره چې موږ به د هغو اواز جوړېږو مخکې هم جوړ شوي وو بیا به جوړېږو او د مسافرو په حواله باندې چې څومره هم ایشوز دي که هغه د هغو د خوشحالۍ خبرې دي که د هغوی مسلې دي هغه به موږ نه صرف دا چې حکام عبارت رسو بلکې د هغې فالو اپ به کوو او کوشش به کوو چې د مسافرۍ دا ژوند چې د هغوی کم دی په هغې کې ورته موږ اسانیانې پیدا کړو او د دې چینل مقصود هم دا دی چې هغو ته په ژوند کې اسانتیا پیدا شي. بالکل صحیح زبردست جی مبارک صاحب ګوره داسې دا داسې لایټ افرټ نه دی خیبر د مسافرو دا چې کومه میډل ایسټ د شمله د مسافرو د دې په شا ډېر لوی ټینک چې کومه دی هغې خپله سوچ او هغه دا چې صرف په تیر د یو کال مثال به درکړمه د کال 2019 د دې دوران چې کومه زمونږ مسافر خویندې وروڼه بهر دي هغوی پاکستان ته 19.8 ارب ډالر رالیږلي دي ملک ته. دا ملک بنیاد چې کومه دی دا مسافر دی دا ملک چې کومه دی دا د هغې زبردست دا د مسافرو دا ګورې حقیقت خبره ده د مسافرو په د هغې په ریمیټنسس روان دی ټولې ادارې تباه دي د پاکستان ټول حکومتونه ناکامه دي ټول سیاستدانان غله دي ټول لکه مطلب زیاتره صحیح ده او دا چې کومه سره روان دي که نه ستا سو ترایات شو که نه بیک اپ مایند کو سره شو ټول سره دی وی چې ټول جرنیلانو بس لکه مطلب ټول صحافیان زمونږ هم پکې پنګه ده په دې تباهۍ کې صحافت چې کومه دی واحد دا مسافر دا چې کومه اورسیز پاکستانیز دي دا واحد سهاره د ګوره د دې ملک
او د دې دپاره دا د هغه میټینګ خبره کوم کله چې دا شي نه جوړېدل او د هغې سوچ دی نو لکه دا چې کومه ده دا د دغه خلکو دپاره دی او دغه ډېر قیمتي او ډېره غټه سرمایه ده پاکستان دپاره زما په خیال ډېر د زړه نه به دا ایفرټ تاسو جاري ساتئ یو ډایرکټر پروګرام ایټ د مومنټ په اهمه څوکۍ او لکه داسې لایټ به دا سیز اغستل نه وي پکار بالکل صحیح خبره ده عاطف بھائی جی اول خیبر د پښتنو आवाज راوچت کو اوس میډل ایست خیبر د مسافرانو پښتنو आवाज راوچت کو نو 14 کاله بعد چې کله پښتون आवाज په دنیا کې خور شو صحیح نو مشرانو او مینجمنت دا سوچ کو چې اوس هغه پښتانه چې کوم مسافران دي صحیح هغوی ته شمله په سر کو د هغوی هلې ځلې او د هغوی مسلې دنیا ته خورې کړو نو تاسو ټولې ښکلې او مزدارې خبرې وکړې زه به دا ووایم چې کوم ستاسو نیکې پرزونې او دعاګانې امیدونه هوپس دي الله دې وکړي چې زموږ دا چینل هغه پوره کړي انشاءالله حسن خان صاحب یو مکمل جایزې طور باندې لکه تاسو ډېر ملکونو د بارم تلي ډېر زیات تاسو لکه خلکو سره ملاو شوي نو د دې چې کم زه خو دا وایم مرکه د مسافرو پکار خو پکار دا داود صاحب ډېره ښه آیډیا مرکه د مسافرو د دې فیصله ته د پته شته د دې پلانل ته جوړ شوی ولته یو کوټه ده دې سایډ نه ما تا حسن صاحب دوی چې مکمل جایزه راکړه نو هسې مې خولې ته راغی چې د جایزه د شپږو منټو د دې په شا باندې پلان د دې په شا باندې پروګرام د دې په شا باندې چیس کلی کېږي سیګریټس کلی کېږي او بیا لکه وروسته په غلطۍ کې خبره ګوره عارف لکه یو مبارک ډېره صحیح خبره وکړه چې داسې آف د کپ شی نه دی چې یاره خبره رالیله یاره زه به زه لاړ شم دوبۍ کې دفتر دی اوس په نام د دې شاته د ځکه دا ووایم چې د میاشتو د کال نه سیوا چې کوم دی دا یو سوچ یاره دا به صحیح څنګه به وي مطلب به ورو ورو انفولډ کېږي خو زه ته دا خبره وکړم ګوره مسافر نه دي لکه ځکه ته ځان واخلم زه چې کله هم بهر تللی ما یا مې څوک بهر ته راوغواړي نو زه ورته ورځ یا دوه څو ورځې زه د یوې هفتې نه سیوا بهر نشم تېرولی میکسیمم چې ما زیات کړي دغه هغه یو پروګرام کې تللی وم هغه 3 ویکس والا پروګرام و او هغې کې هم دومره تنګ شوی وم چې مې چې اوس په کله ځم نو لکه دا مسافري چې کومه دی دا ډېر انتهایي ګران ګوره دې ته غریب الوطن وایي لکه دغه او بیا زمونږ پښتو کې که ته وګورې د مسافرو خو هغه یو ټپم ده که نه چېرې مسافر مه وژنه خاونده په ځن کدن کې د وطن ارمان کوي نه لکه دا ډېر نو زه درته وایم چې دا کم افرټ دی د خیبر د مسافرو زه د خیبر د مسافرو زه به د میډل ایست په ځای باندې خیبر د مسافرو ووایم چې دا یو داسې دی چېرې ما په خیال دا هغوی اون کول دي خپل ګڼل دي چېرې تاسو بهر نه دا اوس ډېره مبارک ډېره زبردسته خبره وکړه چې دې وخت کې ستا ملک چې چلی اکانومي چلی د یو ځای نه تا ته 19 اربه ډالر نه راځي تا ته صرف چې کوم دی تا ته دا مسافر رالیږي او دا هغه خلک دی عارف چې دوی کور پرېښې دوی بچي پرېښي دي دوی چې کوم دی کلي پرېښي دي دوی وطن پرېښي دی هلته کې په یو کوټه کې به زیاتره ډېرو سره فیملیز نشته میجارټي سره 99 سره فیملیز نشته یو کوټه کې یا په یو دیره کې پراته یو خپله باندې چې کوم دی هغه ټیم تېروي سهار ځي ماښام راځي د پردې وطن دی د هغې خلکو زیاتنګ اوري د هغوی سپورنګ اوري د هغوی ستغنګ اوري هغه هر څه باوجود لږې لږې پیسې راکړي ستا وطن ته رالیږي خو بیا زموږ د خلکو رویه دلته کې پراپرټي ډیلر دی دا به دوی ته د دې چینل په ذریعه وایو چې دا خلک چې کوم دي دوی ته ناست دي او د دوی په پیسو بیا سره دو نمبرۍ کېږي دلته کې که سرکار دی د سرکار ادارې دي هم په دوی باندې نظر دی دا خبرې به ما په خیال زه یم چې دا به زمونږ د خیبر میډل ایست چې کوم دی د دې ټیم به هم دی چې د دې خلکو دا زمونږ دي او مونږ د دوی دا به مونږ اون کوو نشي به دوکه کولی زبردست جی زبردست عاطف بھائی یو فرمایش وکړه هغه ټپه بیا ووایه تاسو مسافر مو وجنه خاونده او په ځن کدن کې د وطن ارمان عاطف بھائی حسن صاحب ماشاءالله ډېر مطلب دا هنرم لري او دا حسن صاحب شاعري که تاسو واورئ تاسو او که نه دا خو په ټي وي باندې دا هغه رنګ خپل ښایي نه دا خو په نجي محفل کې خپل ښایي صحیح خبره دا به په میډل ایست باندې بالکل صحیح خبره ده یو جهان مننه کوم ډېره مهرباني ستاسو مبارک شه جی ډېره مهرباني د خیبر میډل ایست تاسو ټایم راکو حنیف الرحمن صاحب تاسو یو جهان مننه مبارک صاحب ډېره زیاته مننه ډېره مهرباني او حسن خان صاحب تھینک یو ویری مچ عاطف بھائی ډېره زیاته مننه
قدرمن کتونکو دا ډیر آسان کار نو او نه دی چې یو چینل د هغې خپرونې نشریات که هغه ټیسټ ټرانسمیشن دی او که ریګولر ټرانسمیشن دی دا ډیر آسان کار بالکل نه دی د دوی په شا باندې په بیک ګراؤنډ کې ډیر برینز دي ډیر زیات یو تھنک ټینک ناست وي او دیو باندې چې کومه خرچه ده هغه په زرګونو کې نه ده په لکونو کې نه ده په کروڑونو کې ده خو چې یو تھیم وي یو ډریم وي یو سوچ وي یو کانسپټ وي نو دا منزل دا لارې دا ګودرې دا چې کم کړکیچن لارې دي دا هم ډېر زیات اساني شي نو دې کې ستاسو برخه ستاسو پارټیسپیشن او ستاسو کالز چې کم دي شمولیت چې کم دی ډېر زیات ضروري دی مسافرو دپاره دا چینل کولاو شوی دی نو دې کې تاسو برپور طریقې سره شمولیت وکړئ اوس به موږ ځو دا قدرمن کتونکو دبی سنټر ته هلته زمرد بنیري صاحب د خپل چې کم هنرمندان دي هغو سره دبی سنټر کې ناست دي خو نننۍ دا خپرونې به تاسو خامخا وګورئ ځکه چې دې خپرونو کې تاسو ته قدرمن کتونکو دا ډرامې هم شته دي میوزیکل ګرینډ شو هم پکې شته میوزیک هم پکې شته ځکه چې دا سفر خو سهار نه شروع شوی دی د شپې 12 بجو پورې دی په دواړو سکرینونو باندې ای وی ټي خیبر باندې او د خیبر میډل ایسټ باندې قدرمن کتونکو د انټایر ټیم چې کوم دی د اسلام آباد سنټر زمونږ خپل طرف نه چې دا زما دا قدرمن ملمانه ناست دي دوی زړه د خلاص زړه د تل نه هغه تھنک ټینک ته ای وی ټي چینلز چې کوم مینجمنټ دی هغو ته ټریبیوټ پیش کوي سلوټ پیش کوي او د هغو ډېره زیاته مننه کوي آن د بیهاف آف زمونږ چې کوم مسافرونه دي چې ډېره زیاته مننه کامران صاحب جواد صاحب چې تاسو دا یو سوچ وکړو او دې سوچ ته تاسو بیا ډېر زر یو پریکټیکل شکل هم ورکو جی نو انټایر ټیم اسلام آباد کې هم لګیا دی دبی سنټر کې هم لګیا دی پېښور سنټر کې هم لګیا دی دا کارکنان چې کم دي دا فیملی ممبر چې کم دي دا به لګیایي نو موږ له اسلام آباد سنټر نه ډېره زیاته مننه جي اسلام آباد سنټر نه د خپل پوره ټیم سره اجازت راکوئ اوس به ځو جي دبی سنټر ته انشاءالله دبی سنټر نه بعد پېښور سنټر پېښور نه بعد بیا دبی سنټر بیا ډرامې میوزیکل شوز کالز او بیا ډېر 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 څه لا پاتې دي د شپې 12 بجو پورې ښاد اوسئ آباد اوسئ بریالی اوسئ هینډ اوور ټو زمرد بنیری صاحب دبی سنټر